دوستانو نن د رمضان المبارک میاشتې 9مه ده. موږ جلال آباد ښار ته راوتي وو او جلال آباد ښار کې بیا ماشاءالله هوا هم بیخي HD یا باراني ده. نن غواړو د اختر چمتووالي په هکله تاسو ته یوه خپرونه جلال آباد ښار کې برابره کړو. استادانو تر خیاطانو پورې د هر چا سیزني که نه بس هغې همدې وخت کې د قینچي ساتلي همدې دپاره چې غوڅ کړي ځکه چې دې سره بل چانس نشته. نو بیا چې اختر دي چې خیاطان خو بیا داسې ناست دي نو دا سیزن دی هر سړی پکې خپل د وس مطابق قینچي وایي. څه دلته خرڅی شي لیدونکي پوه شي. اوس وروره ګوره پسته شته، بادام شته، کاجو شته، ممیز شته، 3 رقمه نخود شته. څه شی ته غواړې هغه شته. وچه میوه ده یعنې وچه میوه ده. روژه کې داسې برکتونه ډېر دي او کارونه هم نامخدخۍ سره. ښار کې خو ډېر هجوم زیات دی او رش بیروبار ډېر زیات دی. ټول خلک راغلي چې اختر ته سوداګانې وکړي، خو متاسفانه چې دغه بعضې خلک پکې موږ او تاسو کې عوامو کې ډېر غریب خلک شته. لکه دلته موږ بازار کې ولیدل چې سوداګانو ته راغلي او وسې نه وي. نو دغه دوکاندارانو ورونو خواهش کوو چې مثال د خبر چې کوم څه ښه ارزانه ګزاره کېږي، مقصد ډېر کم مفاد پرې واچوي او خلکو سره مرات وکړي. السلام علیکم. د برایټ لایف افغانستان ډیرو معززو درنو لیدونکو هرکلی هیله د ښه به یاست او د رمضان المبارک میاشتې دغه شپې او ورځې به در باندې ډېرې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. دوستانو نن د رمضان المبارک میاشتې 9مه ده. موږ جلال آباد ښار ته راوتي وو او جلال آباد ښار کې بیا ماشاءالله هوا هم بیخي HD یا باراني ده. نن غواړو د اختر چمتووالي په هکله تاسو ته یوه خپرونه جلال آباد ښار کې برابره کړو. نو جلال آباد چې ښایسته ښار دی، نن پکې بېحده بیروبار ډېر زیات دی او خلک پکې ښار ته د سوداګانو لپاره راوتي دي. نو له خلکو سره هم غږېږو، همدارنګه د هغه چا سره هم غږېږو چې دلته کار روزګار لري. خبرې ورسره کوو، تاسې موږ سره ملتیا ترسره کوئ او تاسې موږ سره زموږ دغه خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو هرکلی هیله د ښه به یاست. دلته یو ځوان سره ولاړ دی، د ده سره هم خبرې اترې در سره کوو. ښه انشاءالله ځوانه؟ شکر الحمدلله. خپله خاص دی. تاسو مننه. روژو سره څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. خاص دی. تاسو خاص دی انشاءالله؟ خوشحاله شئ. نن 9مه ده، وروستی به بخیر که نه؟ بس معلومات نشته چې څه سعودي اعلان وکړي، افغانستان اعلان وکړي، بعد له هغې نه به اختر کوو انشاءالله. دېرشو ته ډېر خوشحاله کم دی، 9 ته ډېر خوشحاله والله چې 2 هم خوشحاله یم ورته. او ځکه 2 نیولي دي ډېر ښایسته ده. ډېره مې ډېرې نیولې دي، 6 مې ورباندې هم نیولي. ښه نوم دې څه و؟ نوم مې شبیر احمد ده، د ننګرهار ولایت څخه یم. او کار روزګار دې څومره وخت کېږي؟ د کار روزګار هم بس دغه 4-5 کاله کېږي چې چاپېره ستو پکې. بوزه کې بیا دغه څپلی خرڅوي که نه، بیا بل شی کار روزګار کوي؟ بیا دوکانونه لرو، دلته دوکانو کې اوسېږو. هو انشاءالله. اوس څنګه سرک سر ته راوتی؟ بس سرک سر بازار ښه دی چې راوتی یو څه سیزن دی؟ سیزن ده. ښاروالي څه نه وایي؟ نه بس د خپله څخه مخلي نو هغې له خاطره ولاړستو. بس ښه دی، ډېر وطن هم پیشرفت کړی ده. نو دغه کار ښه دی پکې چې موږ خپل کې غریبي کوو. قیمتونه اوس وخت کې څه ډول باندې دي؟ بس سبزیو قیمتونه ښه دي ځکه چې زموږ وطن ډېر ماشاءالله پیشرفت کړی. په وطن کې هر څه اوس زموږ خپل وطني دي. دا وطني دي؟ سبزی چې ګورې د دې قیمت 300 روپۍ دی او دا د وطن مال ده. ماشاءالله. پوه شوې؟ ننګرهار کې جوړېږي که نه کابل جان کې؟ دا هم ننګرهار کې جوړېږي، دا هم ننګرهار کې جوړېږي. دا تله چې ده دا بیا د کابل نه راوړو، دا کابل کې جوړېږي. قیمت بیا څو دی؟ د دې قیمت هم 300 دی.
دا خو ارزانه سپله کې خو ډېر ماشاءالله پیشرفت یې کړی په وطن کې او ډېر کلکې سپلې جوړې کړې دي. بازار یې څنګه دی اوس وخت کې؟ بازار هم ډېر ښه دی ماشاءالله. خلک یې خوښوي؟ ډېر زیات خلک یې خوښوي ځکه چې موږ مال راوړی په درجنونو اوس چې پاتې اوسي یو درجن یو نیم درجن پاتې اوسي ځکه ډېر مال هم ټول ایسته دی؟ او ټول هم ایسته انشاءالله. تاسو ته په څو روپۍ راځي چې تاسې بیا به 300 خرڅوئ؟ دا چې موږ ته راشي په 220 250 250 دا قیمتونه یعنې 250 روپۍ پاتې کېږي هو ځکه چې موږ دا 2-3 ورځې بازار یې په دې سړک په سر باندې په دې خاطر باندې راوتي سړک ته. اختر ته څومره خوشحاله یې؟ اختر ته خو ډېر خوشحاله ستو ځکه چې دا خو په کال کې یو دفعه راځي. دوه دفعې اختر راځي؟ خو غټ اختر دی مړه خو وړوکی اختر بیا د چکرو دی که نه په دې خاطر باندې چکر به وهې بخیر. بس ګورو نو په دې خاطر چې وطن کې اوس دغه د پاکستان د بمباریانو ډېر وضعیت خراب کړی دی ځکه ډېر زیات شهیدان هم ورکړه او سخت خفه کړی اوسو په دې باندې. همداسې ده ړانده بریدونه دي د پاکستان حکومت له لوري پوځي رژیم له لوري چې په بېګناه افغانانو باندې ترسره کېږي. خدای دې زموږ او ستاسې دښمنان نیست و نابود کړي. الهي امین. خدای نیست و نابود کړي ځکه چې په کابل کې موږ په کور باندې برید شو کور هم نږدې و دی دغه سره نو برید وشو په دې کې ډېر زموږ دغه ته وضعیت خراب کړی او ډېر زیات یې جوبل کړي دي. امین کې خدای دې زموږ په وطندارانو زموږ په مسلمانانو زموږ په افغانانو باندې خاص رحم او کرم وکړي. سلامونه دوستانو بیا هم هیله ده ښه به یاست. دلته یو کاکا را سره موجود دی د کاکا سره به هم خبرې اترې در سره کوو. کاکا ښه انشاءالله؟ الله فضل ده. صحت دې ښه دی؟ والله دې الله فضل قراره کړی. خیر څنګه تېرې شوې؟ والله روژه خو له خیره سره په خیر روانه ده په خلاصېدو ده له خیره سره. ختمې شوې له خیره؟ ختمه په له سبب بله اوس اختر ده له خیره سره. څه احساس دې پکې کوه؟ قراري و په آرامي سره خیر روژه تېره شوله. روزګار دې پکې څنګه؟ روزګار شکر دی الله فضل زندګي پکې ښه روانه ده. ته څه دلته خرڅوې چې لیدونکي پوه شي؟ اوس وروره ګوره پسته شته بادام شته کاجو شته ممیز شته 3 رقمه نخود شته څه شی ته غواړې هغه شته. وچه میوه ده؟ وچه میوه ده وچه لمده. روژه کې دې کار ډېر ښه روژه کې ډېر کار ښه که نه اختر کې دې کار ډېر ښه؟ والله روژه کې داسې برکتونه ډېر او کارونه هم نامخوده ښې سره شپه پکې سبا کېږي د الله رحم ده او روزګار هم ښه برابر ده. د وچې میوې بازار څنګه دی او سیزن یې څنګه دی؟ والله ښه ده خلک خرچې کوي او خرچې خلک کوي سودا. قیمتونه یې څنګه دي؟ قیمتونه مناسب دي فقط یو شی قیمت لري ممیز او نور شی ارزانه دي. ښه ده الله فضل ده. ممیز د کوم ځای دی؟ ممیز د همدې ځای دي خو لږ ګران دي او نور شی سودا ارزانه ده. په وچه میوه کې د بهرنیو هېوادونو نه چی راځي؟ یاره فعلا خو داسې شی نه راځي دغه پسته فکر کومه راځي او د پسته راځي نو شی او دغه چاکلیټ مکلیټ چاکلیټ هم ډېر هیراتي دي او وطني پکې شته دي. دا چانه چور د کوم ځای دی؟ چانه ټول قابل دي. او چانه چې دغه هندي ده دا هم وطني ده دا هم وطني ده. یعنې خارجي هم شته دی او داخلي هم شته دی؟ شته پکې ګډوډ شته. اختر ته څومره خوشحاله یې؟ اختر د غولا خوشاله چې سبا نه بل د خیر اختر شي او موږ هم لکه د سوداګر شکر د گزاره روانه ده پکې. چکر فلان شته دی که نه بخیر؟ والله چېرته نو د سپینګیري وم دغه کور کې به دوه ورځې خو خوبونه کوسم ستړي ده. ځان سره دوه درې ملګري نور هم پیدا کړه لاړ شه بخیر. ملګري چېرته نه وړو وروره ګوله او کور کې څه ورته دروغه چکر ته چې د کابل ته لاړو چکر لا نه شو ویلی. ښه خبره ده. ښه وروستیو کې څه پیغام لري مهرباني؟ هېڅ پیغام نه ارام اوسېږه الله دې ټول ته اختر دې مبارک اوسېږه والله دې ټول ژوندي لري. ډېره مننه کور ودان.
لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه یاست. دلته یو بل مشر هم راسره موجود دی، د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو. مشره ښه انشاءالله؟ شکر دی الحمدلله، تاسو ښه یاست؟ مننه ورور. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ زما نوم محمد مشال دی، د بیسود اوسېدونکی یم او راغلی یم ښار ته چې لږ سودا مودا واخلو اختر دپاره. ښه شي، ډېره مننه. روژې په خیر څنګه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله، تر اوسه پورې خو ډېرې ښې روژې تېرې شي او دې نه بعد هم ماشاءالله ډېر ښایسته خوشګواره موسم دی. هوا هم خوندوره ده، باران هم پکې باراني موسم دی، ډېر خوند یې اخلو ماشاءالله، هوا هم ډېر ښه خوند یې اخلي. سږنو روژو نه ټول خلک خوشحاله دي، ډېرې ښایسته تېرې شوي دي، همداسې ده که نه؟ داسې دی چې دغه سږنۍ روژې چې کومې وې دا خو په یخ هوا کې راغلي، په یخ موسم کې راغلي، نو انشاءالله چې ټول به ترې خوشحاله یو اوسه پورې. ښار ته راغلی وې، اختر ته چمتووالی د خلکو څنګه روان دی؟ والا ښار کې خو ډېر هجوم زیات دی او رش بیروبار ډېر زیات دی، ټول خلک راغلي چې اختر ته سوداګانې وکړي، خو متاسفانه چې دغه بعضې خلک پکې موږ او تاسو کې عوامو کې ډېر غریب خلک شته، لکه دلته موږ بازار کې ولیدل چې سوداګانو ته راغلي او وسې نه، نو دغه دکاندارانو ورونه خواهش کوو چې مثال د خبر چې کوم څه ښه ارزانه ګزاره کېږي، مقصد ډېر کم مفاد پرې واچوي او خلکو سره مرات وکړي. خپله چې راغلی چی دې واخیسته په خیر؟ خدای شته ما خو یو جوړ چپلې ځان ته واخیستې او جامې مې خیاط ته ورکړي ګنډلو ته، جامې مې ترې راواخیستې او نور سودا خدای شته چې رش ډېر دی او یو شی دی چې بازار دی پته پکې نه لګي چې دا ښه او خراب پکې پته نه لګي. دا نوره سودا مې بېګا دپاره پرېښو مالزه ماښام نه بعد بیا راوځي او سړی ذایقه یې وګوري چې څنګه دی څنګه نه. نور خو شار ناپرسان دی، ریټ هم معلوم نه چې پرسو کې چاته ورکړه، لږ نرخونه مې واخیسته او بس انشاءالله چې اوس بېرته اراده م کړه چې کور ته لاړ شو. پلان شته دی څه وایې چې ماښام نه وروسته بیا راشي او کومه سودا چې پاتې هغه بیا واخلې؟ او انشاءالله چې اراده م کړی چې ماښام نه بعد راشو، نو دغه اوس خو روژه ده، یو شی څکلی هم نشو، خوند هم نشو کتلی چې څنګه دی څنګه دی، نو ماښام نه بعد هم اراده کړی چې راشو انشاءالله. ښه شي، ډېره مننه. وروستیو کې څه پیغام لرې هېوادوالو ته؟ مننه تاسو نه همچنان وروستیو کې هېوادوالو ته دا پیغام دی چې زموږ او ستاسو د عوام چې کوم دی ډېر غریب دی او بله خبره ده چې بېروزګاري پکې ډېره زیاته ده، نو دکاندارانو ته دا خواست کومه چې یاره دغه خلکو سره ډېره همدردي او ګزاره وکړي ورسره. ښه شي، ډېره مننه. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست. دلته یو بل وطندار هم راسره موجود دی، دی چې دی دلته کیک کلچې د اختر لپاره پلوري، نو خبرې ورسره کوو، داسې مالتیا موږ سره درسره کوي. وطنداره ښه انشاءالله؟ شکر الحمدلله، خپله ښه جوړ الحمدلله. خوشحاله شي، ډېره مننه. روژو سره څنګه؟ الحمدلله ښه وروره. مننه، خوشحاله شي. لیدونکو ته که د نوم واخلئ؟ ظفیر الله احمدیم د ننګرهار ولایت. ډېره مننه. څه پلوري دلته؟ زه وروره کلچې مټیان دي دغه جنسونه پلورم وروره. اختر صرف اختر دپاره دغه شیان دي دلته لګولي دي پلوري که نه؟ روژه کې دې هم دا شیان پلورل؟ اختر لپاره د وروره دغه 15 شپږ ورځې چې پاتې شي اختر لپاره دغه جنسونه موږ پلورو.
دوستانو ورور چې دی به کار هم کوي موږ به سره خبرې اترې هم در سره کوو تنګېږي به نه راسره نه ورور هیڅ خبر هم نشته ده دا مټیان اوس وخت کې چارک څو دی مټیان اوس وخت کې وروره چارک یو سل اتیا روپۍ ده او کلچې اوس وخت کې څو دی چارک 200 روپۍ ده کابلي کلچې دي ښه کلچې دي د تیر کال په پرتله باندې څه تغییر پکې نه دی راغلی نه ان شاء الله نرخونه پروس کال خو 250 کال 200 ته راغلي دي 500 روپۍ چارک کې نرخونه ارزانه شوي دي یعنی خلکو تګ راتګ بازار ته څنګه ماشاءالله ښه تګ راتګ د امن ده او خوشحالي ده دلته اوس خو ان شاء الله سوله راغلی ده الحمدلله خوشحاله یو ښه ژوند دی ان شاء الله اختر ته څومره خوشحاله یې بخیر ډېر زیات خوشحاله وروره چېرته به ځې که نه بس اراده م کړې ده نو یو څه چکر مه او ان شاء الله دوستان شته دي ورسره ځو د خیره دا په شریکه چې سړی دوستانو سره چېرته لاړ شي ډېر ښه خوند هم ښه خوند کوي وروره وروستیو کې هېوادوالو ته څه پیغام لري مهرباني بس خدای وکړي چې ټولو باندې دا روژه ښه تېر شوی او خوشحاله ژوند یې تېر کړی او بس دغه وطن باندې الله پاک خپل رحم وکړي او خوشحالي راوړي خوشحاله شي ډېره مننه کور ودان سلامت نو بیا هم هرکلی هیله ده ښه به یاست او بالاخره جلال آباد ښار کې مو هغه څوک پیدا کړ چې تاسې به یې ویډیوګانې په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب باندې ډېرې زیاتې لیدلې وي او ده همیش دپاره دا هڅه کړې ده چې د هېوادوالو په خوله باندې خندا راوړي شفیع الله همدرد را سره موجود دی ولاړ دی را سره د ده سره هم خبرې اترې در سره کوو همدرد صاحب ښه راغلاست وعلیکم سلام په خیر حال تاسو څنګه یاست خیرت دې کلی خوشحاله شکر ودان ښه انشاءالله صحت ښه دی الله رحم د شکر دی خیر روجو سره څنګه ښه خوشحاله شي موږ خو الحمدلله ښه یو ته خپل حال راته وایه بس حال دا ده چې د خپې کې خدوز دی نشته ماشاءالله افغانان چې دی راوتي سوداګانې اخلي که نه او الله دې په خوشحالۍ به د اختر تیر کړي اختر د خوشحالو نوم دی او خدای پاک دې بار بار داسې اخترونه راوړي چې د افغانان خوشحاله وي خدای دې ښه لره شفیع الله لاله څنګه راوتې وي ښار ته ته یاره زه خو شکر بادم خدای چې ماشومان سره نه یم راوتی که نه ځینې پکې هغې به درنه ورک وي هو ورک به وي ځینې موټر سایکل سره هلته وګوره جنګ نه خطي هلته وګوره نو دغه خپې کې خو دوزی نشته ځان ته راوتم نوره سودا مې وړه خو دغه ټکه ټوکه پاتې هو ټکه ټوکه دې وکړله بخیر هغه د خیر وشو ښار کې دغه ګڼه ګوڼه هم ډېره زیاته ده تا خو چا سره لانجه مانجه نه کړي نه الحمدلله بس یو کس چې وایي چې هلکه داسې هغه زه وتم خر وره بس غلطي زما یاره زه ملامته خو بس سایلنٹ ملامته خلک مې خو ته ورته ځان ملامت خلک زه هم بس زه ملامته زه بس سایلنٹ شم زه هم بس لږه خیر دی ښار ته راوتې وې دلته کوشش پکار دی ګذشت ډېر زیات کار دی ښار ته راوتې وې دلته ریټونه څنګه دي قیمتونه څنګه دي نو عموما د نیانو نواله د سکاونه استادانو تر خیاطانو پورې د هر چا سیزني که نه بس هغې هم دې وخت کې د قینچي ساتلي هم دې دپاره چې خلک غوڅ کړي چې غوڅ کړي ځکه چې دې سره بل چانس نشته نو بیا چې اختر دي چې خیاطان خو بیا داسې ناست دي نو دا سیزن دی هر سړی پکې خپل د وس مطابق قینچي وایي خو لکه 10 روپۍ چې ورته ګزاره وکړو اجازه بل له لاړ شه هله معلومات دی چې همدا ماله به راځي نو ریټونه ډېر بره ختلي دي کنټرول یې پکار دی کنټرول به بس څه وشي نو مجبوریت یې به اخلي نو دا د ما د بازار حالات وکړو که نه 10 روپۍ ته رعایت نه کوي دا زه صفا ویم دې کې چې دغه کېږم نه ګزاره نشته پکې همداسې ده خدای دې ورحمېږي همدرد صاحب اختر هم په خیر سره را روان دی پلان شته دی چېرته به ځې که نه بس اختر کې خو بس پروګرامونه به کوو د باغ مشهید ته به ځو درنټي ته به ځو سلغمان ته به ځو چې که نه مطلب مونږ خپله به پروګرامونه به کوو زمونږ پروګرامونه تاسو کتلي د خیر انشاءالله هېوادوالو ته محبت او مینه ورکوو همدرد صاحب دا چې په دغه فیلډ کې کار کوي او په دغه مسلک کې لګیا یې او د هېوادوالو په هغه خوله باندې خندا راوړي څومره په ځان ویاړي او څومره خوشحاله
والله په ځان خو ویاړ دا کوو که نه مطلب فخر کوو شکر ده چې یو بل وپېژنو خو دا د موږ خپله خفه خو بل له مسکا او تبسم ورکوو که 100% نه هغه 50% لږ سړی خو لږ خوشحاله کړو که نه ګنې خپله شکر الحمدلله وخت سات زندګي ښه تېرېږي خفه یو بس خلک خوشحاله ساتل غواړو یاره همدا پکار ده. ډېره مننه کوو همدرد صاحب، کور ودان خوشحاله شي. آباد اوسې. تا سره هم مننه چې موږ له ټایم راکړو او الله پاک دې د دې خلکو د آخري یا 2 ورځې عبادتونه تراویح سرسایي زکاتونه په خپل دربار قبول منظور کړي او ټول افغانانو ته ښه افترې غواړم. افغانستان همیشه زنده باد. زنده باد. د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسې موږ سره زموږ دغه خپرونه چې تاسې ته مو په 9 د رمضان په جلال آباد ښار کې برابره کړې وه او اختر ته په چمتووالي د خلکو سره وغږېدلو. په تاسې باندې مو د جلال آباد ښار نندارین ترسره کړلې، تاسې ولیدلې او تاسې وکتلې. نو دوستانو زموږ په همدې خپرونې سره زموږ د روژې یا د رمضان المبارک میاشتې خپرونې پای ته رسېږي. انشاءالله که ژوند و له اختر وروسته به تاسې ته بېلابېلې په زړه پورې او ښایسته او خوندورې خپرونې برابرې او تاسې ته به یې چمتو کوو. یو ځل بیا چې په بلې خپرونه کې زه کاظم احمد راشد ستاسې چوپړ کوم. موږ ته اجازه راکړئ د یو خوشحال سوکاله او آباد افغانستان په هیله.